د ټولو افغانانو غبرګون راپارولی د پاکستان سوالګر وزیر اعظم. افغانان همیش گذشت کړی ده، همیشه تعامل غصه غبرګون دا ډیر سوړ وي. وجه دا ده چې حوصله لري، د حوصلې خلک دي. خو زمونږ ګاونډی هیواد د دوست په نامه همیش مونږ ته په ګوړه کې زهر را کړی ده، همیشه تخریب کړی ده. دا آواز کم، همیشه تخریب کړی ده. نن یو ځل بیا په ملل متحد کې، په هغه ملل متحد کې چې افغانان پکې خپله سیاسي نمایندګي نه لري، د پاکستان سوالګر وزیر اعظم خپل رذالت او منافقت څرګند کړ. د ټولې نړۍ په شتون کې افغانستان د تروریستانو کور وباله، د ټي ټي پي په شمول د القاعده او نورو. زه دا وایم چې اول د تروریزم تعریف شي. که چیرته تروریزم په صحیح معنا باندې تعریف شي، نو پاکستان لومړی هیواد تروریستي هیواد ده. که تروریزم د خپل هیواد نه دفاع وي، موږ تروریستان یو. که تروریستي د خپل هیواد ازادول وي، موږ تروریستان یو. که تروریستي له هیواد نه اشغالګرو شړل وي، نو موږ تروریستان یو. دا چې نړۍ تر اوسه د تروریزم تعریف نه ده کړی، هر هیواد راجګیږي خپل دښمن ته د تروریزم تعریف په مختلفو لهجو په مختلفو طریقو باندې کوي. په 2001 کې چې کله امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه، لومړی هیواد پاکستان چې امریکا ته خپل حریم، خپل هوایي اډې او خپل فوز په کرایه باندې ورکړه. تیر 20 کاله چې دلته موږ وژل کېدلو، د پاکستان ټولې لارې د افغانانو په د وژونکو اسلحو په مخ د ناټو لپاره خلاصې او دلته افغانان وژل. نی هیواد پاکستان چې امریکا ته خپل هوایي او زمینی حریم ورکړ، نه دا چې امریکایانو د پاکستان له خاورې نه په افغانستان باندې حمله وکړه، دلته یو اسلامي نظام نسکور کړ. تیر 20 کلونه د امریکایانو دپاره سپلای ورکړ، دلته وژونکې اسلحې رالېږلې. نه دا چې د امریکایانو نه د دغه اسلحو د لېږلو په بدل کې ټیکس نه ورکوه، بلکې د پاکستان د کرایي فوز ملاتړ او حمایت هم کوه. اوس پاکستانی سیاسون او خبریالان مونږ ته نمک حرام وایي. زه نمک حرام ولیم؟ د روسانو له اشغال نه مې ستا خاوره وساتله، دلته مې ککرۍ خاورې کړې، د روسانو امپراتوري مو ماته کړله. تا چې کومو مهاجرو افغانانو ته ځای ورکړی، د هغه په بدل کې د له ټولې نړۍ نه سوال کوه، د افغانانو 15% راشن او پیسې دې وهلې. د افغان مهاجرینو په نوم د اسلام آباد نه اسلام آباد جوړ کړه. تیر 20 کلونه نه دا چې تا د امریکایانو مرسته کړې، زرګونه افغانان دې لاس تړلي د زندانونو شاته اچولي، په امریکایانو باندې دې خرڅ کړي دي. چې ښه مثال د شیخ خالد او د ملا ضعیف ده. تا له یو افغان ډیپلومات سره هغه حرامیتوب وکړه چې د نړۍ قوانین ټول شرمېږي. تر اوسه نه هندوستان او نه اسرائیلو دا غدر کړی ده چې یو سیاسي ډیپلومات او سفیر د لاس تړلی اشغالګرو امریکایانو زموږ دښمنانو ته وسپاري. تا نه دا چې له افغانانو سره غدر کړی، د خپل هیواد له مسلمانانو سره. عافیه صدیقي د ډیر په مظلومیت کې امریکایانو ته حواله کړ. ته ځان د یو ایټمي هیواد بولې، اسلامي ایټمي هیواد. تر اوسه د څومره کفري هیوادونه فتح کړي دي؟ په 13 کلن تاریخ کې د څومره کفار سره دښمني کړې ده؟ یوازینی دښمني د مسلمانانو او اسلامي تنظیمونو سره ده چې په ګوړه کې زهر ورکوي. مونږ وبخلې په دې وجه چې تا وویلې چې دلته د پاکستان اډې فضا یو دیکتاتور فوز امریکا ته حواله کړي. د پاکستان خلک او سیاسون پارلمان په دې کې حق نه لري. هغه یو سیاسي فیصله او دیکتاتوري فیصله وه. د پاکستان د ولس د ملایانو د هیچا دا خواکه نه وه. نن یو جمهوري وزیر اعظم چې د وټونو د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمان ته راغلی، له خولې نه هغه نجس الفاظ باسي د افغانانو په رابطه باندې. دا هیواد نه بې سرپوښه ده او نه بې څوکه ده. مونږ د امپراتوریو د نړولو تاریخ لرو. مونږ سره په دوستي کې د تا خیر ده، په دښمنۍ کې نه. که یو ځل افغانانو پوستین چپه واغوسته، بیا د خیر نشته. بیا د نه شاهین او نه دربر د مزایل او نه دا د کرایي فوز او نه اتمي بټۍ په کار راځي. خبردار، من حیث یو زورېدلی افغان درته وایم چې 50 کاله ستا د هیواد له طرف نه غیر له دې چې افغانان تخریب کې، افغانان ذلیله کې بل کار دی نه و. نن په ملل متحد کې
د اسرائیلو نماینده خبرې کوي خو د افغانستان په رابطه هیڅ نه وایي. هغه انګریز چې ستا هېواد یې جوړ کړی، تی غلام او ټټو یې د لارډ میکالي قانون یې درکړی، هغه انګریز زما په رابطه څه نه وایي. امریکا چې 20 کاله دلته موږ ورسره خوننۍ جګړه کړې ده، د افغانستان په رابطه باندې هیڅ نه وایي. ته من حیث یو ګاونډي، یو اسلامي هېواد، د IMF تر ستوني قرضداره هېواد په ملل متحد کې راجګېږي، افغانستان د تروریستانو د وحشتګرو دهشتګرو ځاله بولې او دا وایي چې موږ ته خطر ده. ته څه فکر کوې چې اوس به موږ د تا د ظالمانه سیاست ښکار شو؟ نړۍ ته په رسمیت پیژندلی من حیث یو هېواد نه، من حیث یو غلام او مزدور. ستا فوز د کرایې ده، د تا سیاسون د کرایې دي، د تا ټوله فضا او هوا د کرایې ده. چلنج درکوم، د پاکستان په سیاست کې دخیل ټول چارواکي هغه د بهرنیو ملکونو نشنلیټیانې لري، هغه دوه تابعیته دي. تاسو نه یوازې چې د نورو ملتونو دولتونو دښمني مو راوړې له خپلو هېوادوالو سره دښمني کوئ او خپل هېواد مو په IMF باندې خپل هېوادوال خرڅ کړي دي. نن هر پاکستانی د تاسو د ظلم او د استبداد له وجې د IMF ولکه کلدارې قرضداره ده. علت د تاسو ناکامه پالیسي ده. زه من حیث د افغانانو د لاسپیکر د عامو افغانانو دا درته وایم چې زموږ سره په دښمنۍ کې او په منافقت کې تاسو زیان وینئ.